د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان د مذاکراتي پلاوو ترمنځ له ناستې د پاکستاني پلاوي په شا کېدو وروسته لغمان ولایت کې یو شمېر اوسیدونکو له خپلو امنیتي ځواکونو د بشپړ ملاتړ ډاډ څرګند کړ. موږ د خپل نظامي چارواکو ترخوا پوره ولاړ یو، ښه چمتو ولاړ یو او په دې کې که پاکستان احیانا که مغلطه تېروتنه وکړله، موږ د سر په قیمت باندې واړه و زاړه، زنانه و مردانه، مالي و جاني پوره همکار یو او تول ناسه نه پرېږدو. تا ټکه پرې زموږ ساحه ده او پوره نیسو انشاءالله چې نن یې نیسو، سبا یې نیسو او زموږ ساحې دې هم خوشي کړي او موږ سره د لاسوهنه نه ګټو. څوک چې افغانستان دښمن ده، د موږ ټولو دښمن ده، موږ ټول د مجاهدینو سره ملاتړ یو، هر رقم موږ همکار یو. عام ولس ملاتړ وکړي، د یو سپر چې موږ باندې هغه کوي هغه باید کلک دفاع وکړو، هغه په مقابل کې کلکه څپېړه ورکړو چې نور موږ سره مقابله ونه کړي. کوي مذاکره نه بیرته ګرځي، مذاکره نه مني، هغه زور نه کار اخلي. زور مقابل کې خو بس موږ افغانانو چې یو پاتې نشو د مقابله کې ولاړ یو. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د وطن او خاورې ساتنه د هر افغان مسؤلیت دی او په وینا یې د ژوند تر وروستۍ سلګۍ به ترې ساتنه کوي. پاکستان سود پې ناسته پاسته د افغانستان استازو سره وکړه، وتښتېده او موږ د خپل ځواکونو سره دایم و قایم ولاړ سو. د خپله خاوره په هر افغان باندې فرض ده چې خپله خاوره وساتي، په ټولو ولسونو باندې فرض ده. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو د مذاکراتي پلاوو ترمنځ د خبرو دویم پړاو هم د پاکستاني لوري د نامناسبو غوښتنو له کبله بې پیلې پای ته رسېدلی و.